د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د تیر یو کال په لاسته راوړنو رسنیو ته معلومات ورکړل. د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز په خپلو خبرو کې وویل تیر کال 1855 تنه د مختلفو جرمونو په تړاو نیولي دي. په تیر یو کال کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ننګرهار ولایت د مربوطه قطاعاتو مسؤلینو او منصوبینو 1855 مجرمان نیولي. د جنایي مدیریت په تعداد باندې 1100 واقعې ثبت شوي دي چې په هغوی کې 1486 کسان په مختلفو برخو کې نیول شوي دي. د وژنې په تور باندې 120 کسان او هغه کسان چې د خلکو په زور مالونه اخیستي دي له خلکو په زور مالونه وړي دي 50 تنه، په چم فریب او دوکه‌بازي باندې 65 تنه، د غلا په تور باندې 594 تنه. ښاغلي مبارز همدارنګه ویل سلګونه میله سپکې او درنې وسلې، زیات شمېر چاودېدونکي توکي او زرګونه پیره مرمۍ، مهمات او وسایط او په تورې لسګونه کسان د قومندانۍ مجاهدینو لخوا نیول شوي چې ګڼ شمېر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت 19 عملیات په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کړي. 22 تنه یې په مختلفو تروریستي پیښو کې نیول شوي دي. 522 میله مختلفو نوع وسلې په مرکز او ولسوالیو کې په بېلابېلو قضیو کې ترلاسه شوي دي. په تعداد 11,000 پیره مختلفو نوع مهمات په مرکز او ولسوالیو کې لاسته راغلي. 8 حلقې مختلفو نوع ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې ځای په ځای شوي وو کشف او خنثی شوي دي. 8 تنه د امنیت د اخلالولو په تور نیول شوي دي. 90 قطعې چاودېدونکي توکي چې په یوه اراده ټیلر موټر کې ځای په ځای شوي وو کشف او ترلاسه شوي دي. په تعداد 14 بورۍ پوټاشیم، 11 پیره د راکټ انداز پخوانۍ مرمۍ کشف. هغه زیاته کړه په تیر کال کې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د امنیه قومندانۍ د مجاهدینو لخوا سلګونه کیلو مختلف النوع نشهیي توکي او په تړاو یې لسګونه کسان هم نیول شوي دي. د ښاغلي مبارز په خبره چې 11,000 جریبه ځمکه یې د کوکنارو له کرکیلي هم پاکه کړې ده. په تعداد 4,415 کیلو ګرام مختلفو نوع نشهیي توکي نیول شوي دي. هیروین 24 کیلو ګرامه، چرس 4,194 کیلو ګرامه، شراب 135 لیټره، شیشه 1,480 کیلو ګرامه، تریاک 116 کیلو ګرامه، ټابلیټکا 11 کیلو ګرامه، کیمیاوي مواد 1415 کیلو ګرامه، تیزاب 214 لیټره، اسلحې 3 میله او په تور یې 349 تنه نفره له 19 ارادو موټرو سره یو ځای نیول شوي دي او همدارنګه 11,000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې. مولوي محمد طاهر مبارز زیاتوي یو شمېر رسنۍ چې واک او اختیار یې له پردیو سره دی په دې وروستیو کې پروپاګنډا کوي چې ګنې په ننګرهار کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، په داسې حال کې چې جرایم ان تر 0 کچې راټیټ شوي دي. هغه ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د سر او مال ساتلو لپاره به یې له هیڅ ډول قربانیو دریغ ونه کړي ځکه دا یې مسؤلیت او دنده ده. تیر کال کې را نورو کلو سره پرتله کې جنایي جرمونه 0 ته راغلي. زموږ الحمدلله جنایت بیخي ټیټ سوي دي، 0 ته راغلي دي. نور هم کوشش کوي چې نور هم کچه ټیټه کړو خلکو ته اطمینان ورکړي. یوه خبره چې زیات د یادولو وړ ده او حالا هم څه ښاریان یا په میډیا کې هغه څوک چې میډیا تمویل د بل چا لخوا ده یا له هېواد نه د باندې دي، بعضو حالاتو کې همداسې شکایتونه کوي چې دلته جنایي پیښې زیات شوي دي. ننګرهار ولایت ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د اسلامي امارت مجاهدین خصوصا د ننګرهار امنیتي مسؤلین د دې په حفاظت او ساتنه مکلف دي او دا یې مسؤلیت ته هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ننګرهار د ملت او د ولس ژوند نارامه کړي. د امنیه قومندانۍ مسؤلین همدارنګه وایي په ننګرهار کې تر دې دمه 14,000 مجاهدین له فکري او نظامي زده کړو فارغ شوي دي. د هغه په خبره د اسلامي امارت له نومه که څوک په ګټې اخیستلو د جرایمو ترسره کولو هڅه وکړي په وړاندې به یې د دوی دریځ جدي وي. ښاغلي مبارز په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې مجاهدینو ته یې د وظایفو پر وخت د یونیفورم کلک امر کړی تر څو د نظامي او غیر نظامي کسانو فرق په اسانه وشي. هغه ولسونو ته هم وویل چې هغه چاته د تالاشۍ او نورو کارونو او اقداماتو لپاره اجازه نه ورکوي چې نظامي لباس ونه لري. سحر ګل هوریت راډیو ننګرهار.